ولسه د دې سوال جواب راکړئ چې مبارزه څه ته وایي. آیا مبارزه دې ته وایي چې د ټوله ورځ کښېنم ملا هیبت الله ته کنځلې وکړم، ملا عمر صاحب ته کنځلې وکړم، طالبانو ته کنځلې وکړم، اسلامي امارات ته کنځلې وکړم، بدرد ورته ویم، د پاکستان غلامان ورته ویم، پنجابیان ورته ویم. که ټوله ورځ کښېنم او اشرف غني ته د اشرف غني عکس ولګوم، ملي اردو والا ته کنځلې وکړم، اشرف غني ته کنځلې وکړم، پخواني نظامیانو ته کنځلې وکړم، یا ټوله ورځ کښېنم او سید مهربان ویم چې اسلامي امارات چې د اوسنی نظام دی دا بالکل صحیح دی او هر شی بالکل صحیح دی او پلانې صاحب او بستانې صاحب، یا ټوله ورځ کښېنم د جمهوریت صفت وکړم چې جمهوریت چې څه کول ټول صحیح و، سید مهربانه هر څه بالکل اشرف غني زنده باد او پخوانی جمهوریت په صحیح لارم. ځکه بعضې جمهوریتیان ما نه دا پوښتنه کوي او په لایفونو کې ما ته وایي چې تا پرون جمهوریت سپورټ کوو ته نن څنګه د اسلامي امارات سپورټ کوي. اول تاسو ته شرم پکار دی چې دا سوال تاسې زما نه کوئ، ځکه چې زما ایمان افغانیت مسلماني په دې میډیا باندې پرته ده. که ما جمهوریت بالکل سپورټ کړی خو ما د هغې سره طالب هم سپورټ کړی په هغې وخت کې، په طالب مې نیوکې کړې، په جمهوریت مې کړي دي، په طالب سره چې بمباریانې پېښ شوي هغه ویډیوګانې هم ته راوباسم درته اوس د میډیا ته وښیم دې خلکو ته چې ما کومې بمباریانې شوي دي، امریکایانو کوم ظلم وحشت یې په کړی په ولس باندې، هغه ویډیوګانې دلته ما سره اوس هم پرتې دي په دغه کې یوټیوب کې، یا په جمهوریت مې چې کومې نیوکې کړي په اشرف غني صاحب هغه هم پرتې دي، په زورواکانو جنګ سالارانو مې کړي دي. نو ته څنګه ما ته دا پیغور راکړې چې تا پرونه پورې د جمهوریت سپورټ کوو؟ ما په هغې وخت کې هم د جمهوریت او د طالبانو د یووالي د اتفاق خبره کوله او د هغې غټه نشاني دا وه چې 15,000 بندیان چې د حکومت سره څومره ویډیوګانې پرې ما ډکې کړې. زما د اغوستلو کوشش مه کوئ، زه خیاط نه یم چې زه صرف یو طرفي ډول وه او جمهوریت والا نه دا پوښتنه کوم چې تا ما ته څه راکړي دي. ما شپږو کاله دلته په یورپ کې د جمهوریت دپاره ما چغې ویلې ستا په اصطلاح باندې، تا ما ته تنخوا راکوله، کم سفارت دې دلته راکوو، کم کنسلګري دې دلته راکوله، ته راځې نن ما ته دا وایې چې ته طالب مه سپورټ کوه او ته بیا خپله هم لګې چې ته سید مهربانه 50,000 طالبانو د نظامي حکومت یې د نه ونیو، ته هغې ته وایې چې ته پنجابي او ته پاکستاني. نو زه خو سوال تا نه کوم چې ته جمهوریت یې چې موږ درته مبارزه کوله 3.5 لکه ملي اردو در سره و خارجیان در سره، ولې دې 50,000 چې ته طالبانو ته د پاکستان غلامان وې، ولې دې هغې ته د حکومت پرېښودو، ولې دې جمهوریت هغې ته پرېښودو، ولې دې دا زموږ خویندې میندې هغې ته پرېښودې؟ خو تا سره دې جواب نشته دی. زما د خریدارۍ زما د اغوستلو کوشش کله مه کوئ، ځکه زما معامله چې ده خدای سره ده، زما د ولس غږ اوچتوم، په هغې وخت کې هم د ولس خبره کوله، اوس هم د ولس خبره کوم. اوس جمهوریت سره کوم دی، جمهوریت هم اوس کم دی، په کوم ځای کې دی دا ستاسې جمهوریت دلته چې په خپلو کې اتحاد نه لري، ټوله ورځ یو بل ته کنځلې او بدې ردې ویوئ، یو بل باندې د ملحدۍ او د کافران ټاپې لګوئ، خپلو کې جمهوریتیان. نو تاسې خپلو کې نه جوړېږي، تاسې به افغانستان سره جوړ کړئ، تاسې به جمهوریت بیا سره راولئ. زما اصل چې دی زه په اصل باندې غږېږم. اوسنی حکومت ما منلی دی، زه پرې نیوکه اوس هم کوم او سبا هم پرې کوم، که هغه د تعلیم وي، که د بیرغ وي، که هغه د کار اهل کار ته سپارل وي. دغه انسانیت دغې ته مبارزه وایي، دغې ته اسلامیت وایي چې خو ته خو یو بدو ته بد وي، هغې ته خیاطي وایي چې ته په یو طرف باندې سید مهربانه پروت یو طالب ته ټوله ورځ کنځلې کوه یا ټوله ورځ جمهوریت ته کنځلې کوه. هغه مبارزه نه ده، هغه اسلامیت نه دی، هغه افغانیت نه دی. زه د کنځل ما پخوا کنځلې نه دي کړي، تاسې اوس کوشش کوئ چې زما د خولې نه د اوسني نظام په خلاف باندې کنځلې یا بدې ردې وباسئ یا ما واخلئ. د هېڅکله تاسې ته اوس ټلیفونونه کېږي، کله چې جمهوریت سقوط شو ما ته د هغه وخت نه ټلیفونونه او دغه شته دی، دا ملګري زما شی دی ما سره چې دلته په دې ښار کې اوسېږي، ما د هېڅ چا پروا نه، ټولو ته مې همدا خبره کړې ده چې زه ستاسې د یو پارټۍ کې نه یم، یو تنظیم کې هم زه نه یم، د لندن ملګري د ټولو ته معلومات دی، زه صرف یو افغان مسلمان یم، د ولس لپاره خپل غږ اوچتوم. نو خبردار خپله مبارزه هم کوئ چې کنځلې کوئ، کار څه کوئ، ما پورې غرض مه لرئ وروره، تاسې پورې ما غرض نه دی لرلی، که ما جمهوریت سپورټ کوم، که طالبان سپورټ کوم، که اوسنی حکومت سپورټ کوم، دا زما خوښه ده، ما د ولس لپاره خپل غږ اوچت کړی. دلته زه نه څه زورواک یم، نه څه جنګ سالار وم او نه څه هلته سید مهربانه ګمرک ما سره و، نه سید مهربانه د لیوا قماندان وم یا چېرته غټه چوکۍ وانیم، او نه مې دا ویلې چې طالب ته مې ویلې چې ته په حکومت باندې ووله یا مې حکومت ته ویلې چې ته طالب ووله. زما مبارزه د راغونډولو د جوړ ده او د تاسې ته مې چې مهرباني وکړئ نور ما پورې مه لګېږئ، ځکه زه هم انسان یم، اخر به زما د خولې نه هم داسې الفاظ ووځي چې بیا به تاسې ټول خفه شئ. اشرف غني ته هم تاسې بد رد ویلي، هر چا ته تاسې بد رد ویلي، دا تاسې جمهوریتیانو. خو زه خاموش یم او تاسې بار ما تنګوئ، کوشش کوئ چې ما واخلئ یا ما په خپله لار روان کړئ. زما خپله موقف دریځ مې معلوم دی، اوسنی حکومت زه منم، دا نظام دی، ښو ته ښو یم، بدو ته بد یم، دې ته زه اصل مبارزه یم. په الله سپارم، خو لرئ. الله دې وکړي چې زما سوال ته تاسو جواب راکړئ.